بل سبب مؤمنانو د منع القطر هغه عدم التذکیر دی، واعظ او نصیحت نه اغستل. نن سبا زموږ ټولنه کې دا کار دی. قرآن درس به کېږي، سود خور به سود پرې نه دی، رشوت خور به رشوت پرې نه دی. دا به ښه اوري په دې قرآن درس کې، د جمعې په خطبه کې به اوري چې دا ګناه ده. یو سړي ته به وایي لکه د جمعې په ورځ وختي راځه، چې کله اذان وشو حاضرېدل فرض دي، وروسته پاتې کېدل ګناه ده. بس هېڅ غوږ به پرې د الله په حکم باندې نه ګڼئ. داسې خلک الله په عذابونو باندې رانیسي چې د الله رب عزت حکم بیانېږي، د الله اوامر بیانېږي او د الله نواهي بیانېږي. یو سړی د الله امر نه مني او د الله د نواهیو نه ځان نه ساتي. الله رب عزت فرمایي ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. الله رب عزت وایي فرعونان ما رانیولي په دې عذاب باندې، بارانونه مې پې نه کول، میوې او نباتات او د هر څه مې والله ختم کړل. موسی علیه السلام دې ته راغلی، مختلف عذابونه دې ته راغلي، ولیکن یو عذاب پکې دا و چې الله قحط سالي په هغې باندې راوسته، بارانونه پې نه ورول. ولې؟ د دې دپاره لعلهم یتذکرون، دې دپاره چې د دې موسی علیه السلام خبره ومني. ما ته نبی راغلی دی، رسول راغلی دی، هغې راته احکامات بیان کړي دي. باید د ضروري ده چې د هغې خبره ومنو. خو د هغې خبره ونه منو او د الله او د رسول اطاعت ونه کو، نو د الله رب العزت داسې عذابونه په دې انسانانو باندې راولي. مؤمنانو راځئ ځان سره فکر وکړو چې موږ د یو بیان څومره عبرت تلو، بس څنګه چې راغلي یو هغه شانتې وځو، هېڅ الله ته رجوع ونه کوو، توبه ونه باسو. تاسو وګورئ موږ څومره جوړېږو په دې بیانونو سره، وعظونو سره. کو چېرته دا خبره رښتې د مؤمنانو ذهن ته لیدلې او بیان کېدل او خلکو منلې، والله العظیم دا به جنتي ماحول وي، دا به د خوشحالۍ وي، دا به د سعادت وي چې الله راته وایي چې دا مه کوه بس نه یې کوم، الله راته وایي چې د دې نه ځان وساته بس ځان دې ساتم، الله راته وایي چې دا وکړه په دې کې خیر دی دا کوم. ونن زموږ د الله او د رسول حکمونه راته معمولي ښکاري. په یو څوک موږ ته وایي د یو علاقې مشر چې هلکه سبا فلاني ځای ته حاضر شه، وختي به حاضري. الله راته وایي د جمعې منځ ته حاضر شه، نه حاضرېږو. الله راته وایي د خطبې ته حاضر شه، نه حاضرېږو. الله راته وایي چې دا کار مه کوه، نه یې کوو. زموږ څومره ایمان دی او په کومه درجه کې دی، او دغه رب څنګه په موږ باندې رحم وکړي چې د الله یو حکم نه منو، نه یې په ځای کوو. په بچی کې نه منو، په ښځه کې نه منو، په مال کې نه منو، په نور جون زندگی په ولاړو ناس کې د الله حکمونه نه منو، نو موږ څنګه قابل د الله د رحمت وګرځو؟ مؤمنانو هغه وخت کې به بارانونه کېږي چې د الله حکم موږ ومنو، تذکیر موږ والو، او دا وعظونه او دا نصیحتونه په موږ باندې اثر وکړي او زموږ ژوند زندگی را بدله کړي.